سلام دوستانو. یو دوست لیکلی السلام علیکم محترم استاد، هیله لرم روغه روغتیا ولرئ. قدرمن استاد، دوی پوښتنې مې لرلې. لومړی، څنګه کولی سو چې په مطالعه روږدي سو؟ دویم، که چیرته دوه ورته شخصیتونه سره واده وکړي، یعنی که دوه احساسي وګړي یا دوه درونګرا یا دوه بیرونګرا واده سره وکړي، د دغو کسانو سره دا کسان که سره واده سره وکړي، نو د دوی اولادونه به څرنګه شخصیت درلودونکی وي؟ د هغوی اولادونه به لا احساسي، فداکاره، منزوي او ورته نوري؟ ښه، دوه پوښتنې دې مطرح کړې. زما خو ډېره خوا دې ته وه چې زړه مې دې ته وه چې دواړه جدا جدا سره حل کړو. اما د مطالعې په اړوند صرف غواړم دوه درې ټکي در سره شریک کړم او بیا به ورځو د پوښتنې دویم اړخ ته یا دویمې برخې ته. اول خو باید یادونه وکړم چې مطالعه او په مطالعه روغتیا، البته زه خو د روغتیا مخالف یم په ټوله کې، ولو که هغه په عبادت وي. څه معنا چې مطالعه که هغه په ډېرو ښو کړنو وي، که هغه په ډېره مهربانۍ وي، که هر څه وي، خو له حده ډېري په افراط وي، زه موافق نه یم. یعنی روغتیا او د جنون حد ته په هیڅ شي کې رسیدل مناسب نه دي، او دا د هغه د پیغمبر علیه السلام د هغه حدیث برعکس هم ده چې وایي چې د ټولو چارو په منځ کې اوسط یا غوره کوي یا هغه منځنی اړخ واخلئ یا په ټوله کې تعادل په نظر کې ونیسئ. زما هیله دا ده چې که هغه مطالعه ده، که هغه مینه ده، که هغه کار ده، که هغه تفریح ده، که هغه ورزش ده، که هغه د پیسو پیدا کېدل دي، هر څه چې دي باید یو تعادل او یو اوسط پکې، یعنی له حده ډېر پکې ننوتل مناسب نه ګڼم، ځکه چې هغه یو دری متل ده وایي هر چی از حد بگذرد رسوا شود. نو د رسوایي تر حده پورې مه رسوئ. مطالعه وکړئ، په خوا کې نورې چارې هم منظمې سمباله کړئ. اما په مطالعه هم که عادت واوسئ، دا به ډېره ښه خبرې. نظر دې ته چې تاسو په مطالعه روږدي سئ یا په احتیاط سئ، معتاد سئ. یو دا مورد ده. ښه، د مطالعې په مطالعه د عادت کېدو په خاطر باید ووایم چې ورور لومړی کولی سي چې ناولونه ولولې. اما په ټوله کې د ناول پیشنهاد نه درته کوم. د مطالعې په مطالعه د عادت کېدو تر بریده پورې د ناول ولوله. بیا پسې راتېر سه د ټوکو، طنز، شوخیانو او داسې کیسې او داستانونه ولوله چې په هغوی کې طنزیه اړخ ډېر پروت وي، یعنې مزاق پکې، مسکا پکې یا تلوسه پکې، ناول غوندې یو شی، داستان غوندې، ډرامه غوندې یو شی. دا کمک در سره کولی شي چې په مطالعه روږدی سي یا عادت پرې وکړي. دریم هم هغه کتابونه دي چې ډېر د انسان په پیژندګلوۍ راڅرخي، لکه د فلسفې کتابونه، لکه د ټولنپوهنې کتابونه، لکه د ښوونې او روزنې کتابونه او په خوا کې د ارواپوهنې کتابونه. هغه کتابونه چې تا ته روحیه درکوي، موټیویټ کوي، د دانایي درکوي، پوهه درکوي او په خوا کې خوندور هم دي. دا کتابونه کومک در سره کولی شي. او دا ټول راواخله، لیست یې کړه. یعنې دغه د کتابونو لیست خپله مطالعې سره عادت یا مطالعې سره مینه ډېروي. کله چې ته کتابونه راواخلې او لیست یې کړې چې دغه کتاب، دا کتاب، دا کتاب، دا کتاب به زه لولم، نو بیا دا تاته یو په اصطلاح یو لیدلوری درکوي چې ښه اوس چې دا کتابونه ما لیست کړل، اول باید دا کتاب ولولم، بیا دا کتاب ولولم، بیا دا کتاب، بیا دا کتاب. دا یو لیدلوری درکوي چې ما ته 10 کتابونه راپاتې دي یا 10 کتابونه راله غاړې دي او دا باید شروع کړم، دا باید ولولم، او دا باید دا وکړم، دا باید هغه وکړم. دا کومک در سره کولی شي. او یو منظم مهالویش ورته جوړ کړه، وخت یې وپېژنه، شرایط برابر کړه، امکانات برابر کړه، محیط آرام کړه، مکان آرامه کړه. هغه وخت کې چې ته ښه جذب کولی شي، ښه اخیزه کولی شي، هغه هم پیدا کړه. دا چې پیدا کړل، په آرام یې مخ ته بوځه او هلې کړه. دا کومک در سره کولی شي ورور. اما د پوښتنې یو بل اړخ دی چې خدای وکیل دوستانو نه یې ارسوی که ارسوی یو وارې به بیا ووایم.
دویمه پوښتنه دا وه چې که چېرته دوه ورته شخصیتونه سره واده وکړي، یعنې که دوه احساسي وګړي یا دوه درونګرا یا دوه بیرونګرا کسان سره واده وکړي، نو دوی اولادونه به څرنګه شخصیتونه درلودونکي وي؟ د هغوی اولادونه به لا احساسي، فداکار، منزوي او ورته نور مسایل به ولري. ښه ورور، اول خو اجازه راکړه ووایم چې د احساسي شخصیتونو پیژندګلوي او تشخیص په یو مسلکي ټسټ پورې اړه لري. ستاسو خپل درونګرا شخصیت، خپل بیرونګرا شخصیت، خپل احساسي شخصیت، خپل شهودي شخصیت، خپل منطقي شخصیت، خپل فکري شخصیت، خپل ساختاري یا چوکاټي شخصیت تشخیص کوي. زه فکر کوم چې تاسو زما د ګډ ژوند یا د واده د رازونو د لړۍ خپرونې اورېدلې په یوټیوب کې او د هغو په اساس دا پوښتنه کوئ. بلې زما وړاندیز دا ده چې هر څومره چې امکان لري، هر څومره چې شونې وي، باید دوه شخصیته او ورته شخصیت واده سره وکړي. البته بیا وایم چې د شونتیا تر بریده دا خبره کوم، یعنی څومره چې شونې ده باید دوه ورته شخصیتونه، یعنی دوه درونګرا په درونګرا، دوه بیرونګرا واده وکړي، همداسې احساسي، همداسې نور شخصیتونه. اما دا شخصیتونه باید د ورواپو په حیث تشخیص شي چې دا واقعا دغه شخصیت ده او که نه ده. او که موږ داسې احساس کوو چې زه درونګرا یم، نو راځه درونګرا مقابل ور یم درونګرا ده، راځه واده وکړو. هغه کیدای شي ناروغي، هغه کیدای شي ژور خفګان ولري او تا داسې حس کړی چې دا درونګرا ده. دا مسله مو شاربل سي. اما د اولادونو په برید اندېښنه نشته، یعنې هغه مور و پلار چې احساسي شخصیت لري یا دواړه فکري شخصیت لري یا دواړه درونګرا دي، امکان لري چې اولادونه یې هماغسې سي. اما حتمي نه ده، ځکه چې موږ د وراثت یا د خصوصیتونو په لیږد کې دوه ډوله ژینونه لرو، یو څرګند ژینونه او یو هم پټ یا ورک ژینونه. کیدای شي دغه د درونګرایي ژین ستا په بچي کې پټ سي، یعنې ستا بچی درونګرا نه سي، سره له دې چې مور و پلار یې درونګرا دي. کیدای شي هم تاسو دواړه بیرونګرا واوسئ، اما ستاسو په بچي کې د درونګرایي ژن څرګند سي، نو دا هم هغه نه ده، معلومه نه ده. د واده د اولادونو په برید په شخصیت پسې ډېر مه ګرځئ ورور، صرف د واده په برید په شخصیت پسې وګرځئ او دا مسله اهمه ده او مهمه ده او له دې مسلې نه مه ډارېږئ. د ماشوم په شخصیت نور اغېزمن لاملونه شته چې هغه ډېر تاثیر پرې کوي. د بېلګې په ډول کورنۍ، د بېلګې په ډول ښوونځی، رسنۍ، همزولي، جومات، اوسنۍ ټکنالوژي، دا ډېر اغېز پرې لري. یعنې که د اولادونو د شخصیت او د اولادونو د آینده په اړوند اندېښنه لرئ، نو زما وړاندیز او پیشنهاد دا ده چې له ولادت نه او له پیدایښت نه وروسته د ماشوم له دنیا نه راتلو نه وروسته هغو لاملونو او عواملو ته چې په ده اغېز شیندلی سي او کولی سي، هغه لږ جدي واخلئ. هغه تاسو سره کومک کولی سي چې اولادونه مو په یو ډول بیمه کوي. اما که پوښتنه بیا هم نور اړخ ولري، له موږ سره بیا هم په کامنټ کې شریکه کوئ. تاسو هم دوستانو که پوښتنه لرئ یا کومه مسله لرئ او غواړئ له موږ سره شریکه کوئ، په کامنټ کې له موږ سره شریکه کوئ، ویې لیکئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې ستاسو پوښتنې ته هم ځواب درکړو. مننه.